افغان دولت وایي سلسله اختتاب شوې اسلام آباد د په بېځایه څرګندونو اړیکې نه ترینګلې کوي او بلینکن وایي باثباته افغانستان د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ په موږ کړی دوه ډېرو مهمو خبرونو ته. بهرنی چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسلې الیخیل طبي اسناد او نور شواهد په ډاګه کوي چې نوموړی اختتاب شوی او ربړول شوی ده. یاد وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د نوموړي د اختتاب په اړه کره شواهد موجود دي او پاکستان چې د سیاسي استازولیو او ډیپلوماټانو د خوندیتوب مسؤل دی باید په دې اړه جدي څېړنه وکړي. دغه وزارت ویلي ټاکل شوي چې په دې اړه یو افغان پلاوی هم اسلام آباد ته سفر وکړي. بهرنی چارو وزارت څرګنده کړې چې تر اوسه د سلسلې الیخیل د اختتاب په اړه څېړنې پای ته نه دي رسېدلې او ټینګار کړی دی چې پاکستاني چارواکي د په بېځایه وړاندوینو د افغانانو احساسات نه زخموي او د غرض د دواړو هیوادونو اړیکې تر ډیره نه ترینګلې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له خپل هندي سیال جیشنکر سره یوې خبري غونډې ته ویلي چې سوله ییز او باثباته افغانستان د امریکا او هند دواړو هیوادونو لپاره ګټور دی. بلینکن ویلي هند په سیمه کې د امریکا مهم ملګری هیواد دی او هند د افغانستان په ټیکاو پرمختګ کې مهم رول لوبولی. نوموړي هیله ښودلې چې هند به راتلونکي کې هم دغه رول ولوبوي. د هند بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ولسواکۍ پر ټینګښت او ودې ټینګار کړی. نوموړي له بلینکن سره تر لیدنې وروسته ویلي هند او امریکا دواړه په دې باور دي چې د افغانستان مسله پوځي حل نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غرض ویلي هغه څه چې طالبان ښاري سیمو ته نږدې کیږي فعالیتونه یې د ډېرې اندېښنې وړ دي. نوموړی وایي دوی د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او امریکا به داسې یو حکومت ونه مني چې پر خپل ولس ظلم کوي. لیدونکو له ملته مننه، ښې چاره.